السلام علیکم قدرمنو درنو ملګرو، تاسو سره نن یو داسې افسوسناک خبر شریکوم چې دا خبر د نقیب محسود په باره کې دی. د نقیب محسود کوم قاتلان چې د هغه چې کوم هغه کسانو چې هغه یې وژلی وو، نو هغوی رها شوي دي، یعنې خلاص شوي دي. دغه ظلم شوی دی چې نقیب محسود سره ډېر زیات ظلم شوی او د دغه ظلم نه پس د هغه قاتلان هم نن جج بری کړي دي. تاسو سره دغه ټول تفصیل شریکوم چې د نقیب محسود کورنۍ اوس په دې باره کې څه وایي، هغوی ولې دومره غمجن دي. دغه ټول تفصیل به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. قدرمنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د نن نه یو 2 کاله وړاندې نقیب محسود په نوم باندې یو ډېر ښایسته ښکلی ځوان په ډېر بېدردۍ سره په کراچۍ کې په یو جعلي مقابله کې وژل شوی و او بیا هغې ته مختلف قسم نومونه ورکول کېدل چې د یو داسې ګروپ سره تعلق لرلو چې هغه انټي سټیټ و، یعنې د ملک خلاف و. د هغې نه پس بیا چې کله هغه ووژل شو، د پښتون تنظیمونه هم راوچت شول او د هغه په باره کې غږ پورته کړو. د هغه پلار هم د هغه کیس لړاولو کې تر دې حده چې هغه ساه هم ورکړه، هغه هم وفات شو. کورنۍ په ډېر دردونکي حالت کې وه او داسې هم ویل کېدل چې د مختلفو چې د مېرمنې داسې بیانات هم شایع شوي وو چې مېرمنې ویل چې دا د کار په سلسله کې کراچۍ ته تللی و او د هغه ځای نه به ده ویل چې کله زه کامیاب شم نو تاسو به هم ځان پسې راولم. خو په دې سوچ او په دې ارمان باندې هغه په ډېر بېدردۍ سره ووژل شو. نو قدرمنو دوستانو، پرون د هغه قاتلان هم بری شول. یقینا چې ډېر زیات ظلم وشو، زیاتې وشو په دې ملک کې. خو هسې هم اکثره وخت موږ تاسو زیاتې لیدلي دي چې مخې ته راځي. خو دا یو ډېر لوی زیاتې ځکه او دې ته ځکه زیاتې وایم چې د هغه قاتلان هم بری شول او هیڅ سزا ورته ورنکړې شوه. موږ تاسو به دا دعا کوو چې د الله پاک په عدالت کې دغه خلکو ته سختې سزاګانې ورکړل شي، ځکه چې د دې دنیا په عدالت کې خو په پیسو باندې هغوی خلاص شول، خوشې شول. خو دعا به کوو چې الله تعالی دې دوی ته سخته سزا ورکړي. ستاسو ډېره مننه چې د ویډیو تر خیره پاتې شوئ. له نورو تازه معلوماتو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.